پاکستاني اف سي ځواکونو د ګیلمن وزیر له قبره ملي بیرغونه ټول کړي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. تېره شپه د پاکستان نیمه پوځي اف سي ځواکونو وزیرستان کې د ګیلمن وزیر قبر ته ورغلي او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې ترې وړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي زکیم وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د دې خبرې پخلی کړی دی. د دې غورځنګ یو شمېر غړو ویلي چې ډیر ژر به بیرته د ګیلمن وزیر پر قبر ملي بیرغونه له سره رپان کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې پاکستاني چورلکو د ګیلمن وزیر پر قبر د افغانستان ملي بیرغ لیدلی و او څو ځلې ورباندې د تعقیب په موخه تاو راتاو شوي هم وو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.